سلامونه هیله د ښه بس ژوند په خیر وي. کله چې دغه دربارو والا خانقاه والا او د تعویضګران او کوټګران دغه بد بلای ټول یو شی دي، دا ټوله یوه کمپنۍ ده. کله چې د دوی ګټې له خطر سره مخ سو نو بیا دوی وایي چې اسلام ته توهین وکړ، قرآن ته توهین وکړ، و ملا ته توهین وکړ، عالم ته توهین وکړ، دا وکړ هغه وکړله. دا ټاپې خو له دوی سره چمتو پرتې دي. دا ټاپې دوی ځکه لګوي چې کاروبار یې باید وران نه سي، له منځه ولاړ نه سي. ښه بېلګه یې کلونه وړاندې شهیده فرخنده وه. زیارت ته ولاړله، ملا ته یې وویل، تعویضګر ته هغه دربار والا ته یې وویل چې دا کار خو غلط دی، ته ولې داسې کارونه کوې؟ یو دم هغه نارې کړې، د باندې پر خلکو غږ وکړ چې فرخندې قرآن ته توهین وکړ. څه ډول توهین یې وکړ؟ قرآن یې وسوځوئ نعوذ بالله، قرآن یې څرې کوي نعوذ بالله. څه یې وکړله؟ هېڅ معلومات نه و، هېڅ خبره نه و. قرآن ته توهین وکړ، قرآن ته سپکاوی، څه رقم سپکاوی وکړ. بس د باندې راوولتل دا لیونی مخلوق، دا جاهله، دا ناپوه مخلوق برای ورته کش کړل. چا په خښتو ویشتل، چا تر ویښتانو کشول. ان دغه عکسونه چې تاسو به دا عکسونه ویډیو ټول کتلي وي د هغې ده، دغه ټولې ویډیوې اوس هم پر فیسبوک او پر یوټیوب باندې پرتې دي. بالاخره پولیس ورته ولاړ، د سلګونو کسانو په منځ کې اور ور واچوه، ویې سوځول. او دا و چې ولې وژنئ؟ قرآن ته سپکاوی کړی، قرآن ته توهین کړی. د هېڅ توهین موهین شی نه و. لکه دا و چې زما پسې دا ویډیو جوړېږي چې 100 واره د امریکایي بچی کړم، 100 واره ملحد کړم، 100 واره وهابي و بل کړم، کورني مسایل ښکنځل، توهین، سپکاوی. دا ځکه دوی کوي چې د دوی ګټې باید څوک له خطر سره مخ نه کړي. که دې ګټې له خطر سره ور مخ کړلې نو بس ولاړ یې، وابي یې، کافر یې، ملحد یې، مرتد یې، له دینه اوښتی یې، نعوذ بالله، قرآن ته دې سپکاوی کړی، دین ته دې سپکاوی کړی، هر څه دې کړی دي. لطفاً دا 21مه پېړۍ ده چې هر څوک پر هر چا باندې ټاپه لګوي. لږ څه له فکر څه کار واخله چې ولې، لږ څه شاته وګورئ، مخ ته وګورئ چې ولې، لږ څه تحلیل وکړئ، لږ څه څېړنه وکړئ چې ولې. یعنې که یو څوک سپکاوی وکړي، بالفرض داسې سپکاوی وهم سي، آیا اسلام دا اجازه ورکوي چې یو څوک باید ووژل سي؟ هغه باید په خښتو وویشتل سي، هغه باید وسوځول سي؟ یعنې داسې یو جواز شته؟ لږ څه له دقت او له فکر څخه کار واخلئ. په پټو سترګو په چا پسې مه ځغلئ، په پټو سترګو د چا ملاتړ مه کوئ، په پټو سترګو د دغه دربارو والا، د دغه کوټګرانو، دغه ځان ته چې کرامات منسوبوي، ځان ته چې غیب منسوبوي، د دغو پر لار باندې مه ځئ. دا هېڅ کرامات نه لري. زه یو ځل بیا وایم، ټول هغه دربارونه والا، ټول هغه دربارونه والا چې تور چرګ غواړي، تور پسه غواړي، تور غویی غواړي، حج غواړي، مټ غواړي، پوخ حج غواړي، پیسې غواړي، د تعویض د څاښ په بدل کې پیسې درڅه غواړي، دا په دونه پیسو دی، دا په دونه پیسو دی، او تاسو د پیر و پښو ته مجبوروي، سجدو ته مجبوروي، د الله تعالی له وحدانیت مو راګرځوي. ټول شیان دا ټول مردارخواره دي، ټول غله دي، ټول شیان، استثنا نسته. که څوک له دې څخه ور اخوا ته یوازې د الله تعالی د وحدانیت لپاره کار کوي، او یوازې الله تعالی خلکو ته ور یادوي، او یوازې پرهیزګاران دي له غټو ګناهونو، له کوچنیو ګناهونو، له پټو ګناهونو، له ښکاره ګناهونو، له ټول څخه ځان ساتي، له چا څخه تمه نه لري، له چا څخه شی نه غواړي. دا ښه انسانان دي، دا د الله تعالی ولیان دي، دا د الله تعالی هغه محبوب انسانان دي، دا هغه کسان چې الله تعالی جل جلاله ورتېر دي. خو له دغه څخه پرته نور ټوله چې ما مخکې یادونه وکړه چې شی درڅه وغوښتی، پسه، تور پسه و، په تا تعویض څه وکړي، د غیبو نسبت یې وکړ، زه داسې کرامات کوم، کراماتي یم، داسې هسې، چې هر څوک وي دا ټوله غله دي، مردارخواره دي. پام ورسره کوئ چې هر ځای په مخه درله ویډیو ورڅه وکړئ، عکسونه ورڅه واخلئ، پورته کړئ، رسنیزه کړئ. دا هېڅ کرامات نه لري. تاسې یې ویرولي یاست، په پیریانو، په دغه په کرامات یې تاسې بیرولي یاست. له دغسې کسان څخه مه بیرېږئ، دا مردارخواره دي. پر دې باندې مازې لکه پر شیطان اعوذ بالله پر ووایاست، مازې عکس و ویډیو فیسبوک ته پورته کوئ، نور کار خلاص دی. ولس ته یې رسوا کوي دا کسان، یو هم مه پرېږدئ. دا افضل، غوره، غټ، اکبر جهاد دی چې تاسې د دغسې مردارخوارو انسانانو په وړاندې کوئ. ډېره مننه. ژوند